د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سیدلودین. متل دی وای ډیر عمر ښه دی پنجوایي مې هم ولید. پنجوایي په کندهار کې د یوې ولسوالۍ نوم دی چې مرکز یې هم پنجوایي نومیږي. وایي چې یو وخت د پاشمول په کلي کې یو غریب بزګر اوسېدی. ده به خپله بزګري کوله او چندانې به له کلي نه وتی. آن دا چې سپین ږیری سو خو بیا هم له کلي ونه وت. یو ورځ په کوم ضروري کار پسې د سیند د بلې غاړې کلي یعنې پنجوایي بازار ته ولاړ. بزګر چې تر اوسه یې د پنجوایي بازار نه و لیدلی، دا کوچنی بازار یو لوی ښار ورته ښکاره سو. ورځ یې په ډېره خوشحالۍ تېره کړه. مازدیګر چې بیرته کور ته روانېدی نو داسې فکر یې وکړ چې دا یې په ژوند کې یو لوی بریالیتوب دی. کله چې پاشمول ته ولاړ نو په کور کې یې د پنجوایي کیسه ټکي په ټکي وکړه. د کیسې په پای کې یې په جګه غاړه او غرور وویل ډیر عمر ښه دی پنجوایي مې هم ولید. یادونه: دا متل د کندهار ولایت په ژړۍ او پنجوایي ولسوالیو کې ډیر ویل کیږي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې د 1988 شمسي کال د وري د میاشتې پر 11 نیټه له ښاغلي عبدالقیوم مینوال څخه په ټلیفون کې اورېدلې ده. نوموړی د کندهار ولایت ژړۍ ولسوالۍ د وزیرو د کلي اوسېدونکی دی. څه ښه یې ویلي دي ډیر عمر ښه دی پنجوایي مې هم ولید.